ښه کتاب او ښه ژوند د کتاب لوستنې د احیا لپاره بله هڅه. د یکشنبې په ورځ په کندهار کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دودولو په موخه د کندهار اطلاعاتو او کلتور ریاست، سنو فارما او روشن مخابراتي شرکت له لوري نندارتون جوړ شو چې پکې د بېلابېلو برخو او موضوعاتو کتابونه نندارې ته وړاندې شوي وه. دغه نندارتون د پرانیستي پر مهال د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس ښاغلي انعام الله سمنګاني ویل د دغه نندارتون څخه د مطالعې د باب کولو او نوي پرمختګونو په موخه یې دغه هڅه کړې. ښاغلي سمنګاني زیاته کړه له دې وروسته په ملي کچه د کتاب لوستنې په موخه ملي نندارتون هم جوړوي ترڅو د هېواد ټولو هغو لیکوالانو کتابونه نندارې ته وړاندې کړي چې خورا ارزښت لرونکي وي. نو دې لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپله ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، قوي کړو او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو. نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا عهد ځان سره وکړو. انشاءالله چې دا کامیاب شي، په بل قدم کې به موږ په ملي کچه باندې دلته په کندهار کې یو ډېر غټ نندارتون د کتابونو جوړ کړو. د کندهار مرستیال والي ښاغلي حیات الله مبارک ویل لوستونکي دې هم د هر راز پرمختګ او د نړۍ سره د سیالۍ په موخه دیني او عصري علومو په برخه کې کتابونه مطالعه کړي ترڅو له هر راز یرغل څخه ساتل سوي یو. او کتاب مطالعه کوي، هم دنیوي کتابونه مطالعه کوي، هم عصري کتابونه مطالعه کوي ترڅو چې او د دین د برخې څخه هم په کامل معنا باخبر پاتې سوي، هم د دنیا د نظام، هم د دشمنانو د فکري یرغل د مخنیوي لپاره مو د ځان سره د عصري کتابونو په مطالعې باندې څه درلودلي وي. د کندهار پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي هم له خپل اړخه ټولو ته د کتاب ارزښت او د نوي عصر سره د بلدتیا په موخه د غوره مطالعې غوښتنه وکړه ترڅو هیواد او ټولنه پرمختګ وکړي. شرایط د افغانستان دا دي چې موږ تاسې لرې پرتې سیمې ډېرې لرو، په هغه ځای کې د عصري شان نه دي راته اماده. نو شاګردانو ته مو هم دا وصیت دی د معارف مربوط، بلکې د ټولو تعلیمي اداراتو او دغه رقم استادانو ته مو هم دغه درخواست دی چې مطالعه دې د کتاب د شاګرد لپاره لازمي وګرځوي په فارغه وخت کې، او دغه رقم دې د قلم سره شاګردان آشنا کړي. د قلم خط چې دی هغه شی دی تر څو چې انسان مري په همهغه ګړي کې را د سړي کار ځینې اخیستلی شي. همداراز د کندهار ښار د کتاب پلورونکي او کتاب رانیونکي هم خوښ دي چې دغه نندارتون کې ګډون کوي او د کتاب د مطالعې سره بیا یې مینه زیاتیږي. اوسېدونکی یم، راغلی یم چې نن په دغه نندارتون کې ګډون وکړم او بېلابېل کتابونه د ځان دپاره د ملګرو دپاره رانیسم او خوشحاله یم په دې باندې. واقعا غټ اقدام دی، مثبت تاثیر کولی شي. موږ وویل چې دغه عصري نړۍ کې چې کومه ټکنالوژي د فیسبوک او نیټ باندې خلک اخته شوي دي، زموږ د کتابونو خرڅلاو او د دې رانیولو او خرڅول ډېر کم شوي وو. داسې نندارتون کولی شي انشاءالله راځي د شاګردانو او زموږ اقتصاد ډېر بالکل داسې نندارتونونه چې که چېرې د ښار په سطحه جوړ شي نو د ځوانانو پر ژوند باندې ډېر اغېز کولی شي، ځوانان په مطالعې ته تشویق کولی شي. یاده دې وي دا لومړی ځل دی چې په دومره لوړه کچه د کتاب لوستنې په موخه په کندهار کې نندارتون جوړیږي او لوستونکو ته د کتاب د پیر په بدل کې بېلابېلې جایزې هم ورکول کیږي.